قدرمنو دې وخت کې موږ موجود یو دا ځای کې دا چینه ده او دلته کې یخ مایع شوی دی باقاعده یعنی دومره زیات دلته کې موسم یخي چې اوبه بالکل جمع کړي دي او هغې نه دا ټوکړې جوړې شوي دي چې څنګه ټوکړه تاسو ولیده دا مین ټوکړه ده بالکل د هغې د واورې شکل یې اختیار کړی دی خو دې ته موږ یخ وایو په عام یو ته چنې وایو او دا د مابڼ ډېره بره ډېره زرخیزه علاقه ده دې ته د دنیا په سطح باندې که زه ووایم بر صغیر په سطح باندې دا ګوره مابڼ دی پر تاسو ښکاري ډېر زبردست دا ځنګل دی او دا ځنګل دې خلکو ساتلی دی ځکه چې صوابۍ طرف ته ځنګل ختم شوی دی هریپور طرف ته هم ختم شوی دی خو دلته کې خلکو ساتلی دی قدرمنو دې وخت کې مونږ دې ته وایي ګودر او دا مونږ چې کوم لوی ګودر دی او دا د چیني ګودر دی او دلته نه بیا یو خور شروع دی باقاعده د چینو ډېر زبردست اوبه دي دې چیني او دا چې اوس کې سړی نه بیا دومره زیات وږی شي چې هغه بیا وایي چې کوم ځای ته ولاړ شم څه به خورم دا شمشیر لاله ورته هم ناست دی او عیسی خان ورته هم ناست دی دې ته پکې اوبه وڅښلې زه به ته هم انشاءالله څښم دې وخت چې کوم ځای کې مونږ ولاړ یو دې ته وایي مابڼ او مابڼ د امازو یونین کونسل دا ډېره تاریخي علاقه ده او دې ته وایي باغونه د مابڼ دا ډېره زبردست علاقه ده مابڼ خو یې ټوله علاقې ته وایي خو دا پکې بیا باغونه دي او دلته خلک سیل ته راځي خو ډېر په ګرانه باندې راځي نن چې زه راتلم نو تقریبا 3 غنټې مونږ لار وواله د املوکو نه پیاده او دلته کې دې اخري ټاپ ته راورسېدو دې نه بره بل ځای بیا نشته بره شاکوټ غر دی خو هغه باندې اور هم پرته ده دا ځای کې هم لږ شان اور شته به تاسو انشاءالله ښیو دا ملګری موږ سره موجود دي دې سره به خبرې اترې کوو قدرمنو دا دې وخت چې کوم ځای باندې موږ ولاړ یو نو دا تقریبا 2300 فوټه د سطح سمندر نه دا ځای اوچت دی او نن به دا ویډیو تاسو په لومبي ځل باندې ما سره ګورئ او ستاسو علم کې به اضافه هم وشي او بله خبرداره دلته کې د میډیا په حواله باندې دا ملګري وي چې زه ډومبۍ کس یم چې دلته کې راغلم او د میډیا په حواله باندې دا چې دی نو د ریکارډینګ ستاسو لپاره کوم او تاسو به تاسو ګورئ تاسو سره خپل پیژنګلو کوي بسم الله الرحمن الرحیم محمد علي جوهر صاحب زه ستا ډېره مننه کوم چې تا دا کټه نه د شوارګزار لارې توی کړې او دې ځای ته رالې زما نوم محمد عیسی خان او زه د املوکدرې اوسېدونکی یم او فلحال اوس په ګدون کې پاتې کېږم او دا علاقه چې دی نو زه چې کوم پوینټ باندې ولاړ یم نو د دې شاته چې دی نو دا بونیر دی او دا تور غر دی او دا ضلع هریپور دی او دا ضلع صوابۍ ده د دې مطلب دا چې دې وخت کوم پوینټ باندې موږ ولاړ یو که نه نو یو طرف ته د صوابۍ ضلع ده بل طرف ته هریپور ضلع ده بل طرف ته کالاډاکه ده یعنې دلته کې څلور ضلعې یو بونیر کې موږ ولاړ یو له پاسه که نه بالکل په ټاپ باندې دا باغونه چې کوم دي شمشیر لاله ته هم دلته کې راغلی که نه ته خو کوګان راغلی دلته مخکې چې ته راغلی وې که نه څنګه د ملګرو سره خبرې ترې وکړه زه مخکې راغلی وم او ته په جون جولای کې راغلی په جولای کې راغلی وم خو مونږ خپله د خدو ورته وایو خدو منې مابڼ باندې هغه ځای پیاده لار وه د دې ځنګل نه دغه پورې چې ښکاري دغه لار باندې مونږ راختلي وو بره سر ته چې راوختلو په جولای کې پوخا د غوانو غوبل به خلکو کاوه د بوسو د هغه نه ما چې هغې له ګوتې وړې غوانې شړلو ما چې هغې له ګوتې وړې داسې یخ هوا لکه اوس چې څنګه هوا لګي او مونږ څادر یې دغه په سر کړي دي دغسې یخ هوا په سر کې لګېده نو هغه ما هغې له ګوتې وړې مې دا څه شی راوي دا وربشي د وربشو غوبل روانو په جولای کې او مونږ خو په تقریبا په مۍ په دغه کې خپل هغه سنبال کړو که نو بیا ما هغې نه تپوسونه کول نو بیا لکه مې دلته اوبه شته نو هغې ما ته ویل چې اوبه خو شته نو دا ځای نه چې یو دلته چینه وه هغې نه چې اوبه راوړې هغه اوبه ما وڅښلې ډېرې یخې داسې یخې په جولای کې چې ما ویل چې دا چې ته په فریزر کې یا په دغه کې یخې نو هغې نه بیا موږ په سر روان شو نو دا
د کالا ډاکا دغه ایریا ورته وایي مابڼ نو هغې ته بیا مونږ لږ پیاده لارو هغې ته لاړو هلته بیا یو چینه وه هغه چینه لږ لاندې ځای کې وه هغې ته یې داسې غاړې پخ کړې وې خو دا اوږدې اوږدې ګټو نه یې راخېجولې وه ورسره تا به وایي چې دا چېرته کوهی وپوښه د کوهي نظاره یې پیش کوله هغې ته ما موږ سره لوښې موښې نه ما سر نه ټوپۍ دغه کړه او ما هغه راواخېسته په ټوپۍ مې سپینه ټوپۍ وه 4 ټوپۍ اوبه مې وڅښلې که نه او هغه اوبه څښل نه نو بس بیا مونږ داسې یو لږ ما بیا ګرد چاپېره مونږ کاته مونږ 4 ملګري وو مونږ چې ته کوټه سي کوله دوړه سي کوله چې خدایه مونږ به دا ځای ته ورسو چې هلته به چې نوړی ډوډۍ میلاو شي یا دومره مونږ هغه اوبو سره دغه شو لکه نظام انهضام دپاره لکه دومره دا اهم اوبه دي چینه اوبه دي ټولې نو بیا مونږ یو ځای ته رالو هغه ځای کې یو حجره وه هغه ځای کې یو حجره وه هغه ځای کې ما له خو نوم نه راځي هغه ځای هغه وخت سره اوس رانه هېر دی خو هغه ځای کې یو حجره وه په هغې کې 3-4 کوره وو نو جومات په ګړو کې وو مونږ په هغې کې ماسپښین لمونځ وکړو او بیا چې نو کټونه بسترې پکې وي بیا چې حجرې ته ور دغه شو نو په هغې کې 80 کټونه پراته وو 80 کټونه په هغه وخت کې د دې م 8 کاله 9 کاله وشو چې زه راغلی وم نو بیا ما هغه یو کس بیا راغی هغه بیا څوک دغه وایي دا ما دا ځای ما اخیستلی وي دا زما ځای دی مونږ په ګرمۍ کې دلته راځو او په هغه کې په ژمي کې بیا ځو چې نو هغه مونږ له جوار ډوډۍ یو قسم دغه راوړه سب ماشته سپایو کې ما ته کړې وه سره یاره زه د هغې لذت او هغه ذایقه لکه زه نشم یېرولی لکه هغسې مې یاده ده دا ډېر صحیح علاقه ده او ډېر ښه قسم پانک خبرې کوي شمشیر لاله خو دا نور ملګري موږ سره دي ګاندي صاحب لږ شان خبرې کوو لږ شان رانږدې شه تاسو لږ رانږدې شه که نه ملګري ته هم راسه لږ شان خبرې وکړه د کوم ځای یې ته او څه نوم دی دي د غلاما یو د غلاما د ثوابۍ ما ثوابۍ او بس دلته دا ملګري دي د چکر له راغلي دا د اور راغستې که راستلي دا اوره ده دلته کې دا اوس تا اوره په سمسۍ کې راواغسته که نه سمسۍ کې دا به خورو په سمسۍ کې به خورو دا اوره که څنګه بس دې کې به وخورو نو نو تا ته څنګه لګي ته خو دلته کې نو کله ځې راځې چې ته دلته خو زه ډېر ځم راځم دا کاته املوکو کې هم دوستان دي او بس دوی له چکر مکر له راځو دا ډېره ښکلې علاقه ده دا زموږ چې کوم کیمرامین دی ستاسو نوم څه دی وروره دلاور حسین موږ سره دی کیمرامین دی زموږ نو دی به لږ شان موږ ران سره وګرځي داسې ګورو که نه دا چې ورسره داسې دا ګور دلته کې دا خلک زما به خلک پخلی کوي دا ځای که نه چې دا خلک راشي دا اوس داسې ته لږ نږدې که را کیمره دې ته دا انغرې دی که نه دلته کې دا وچ خشاک او بیا خلک روډي او بګدې پخلی کوي موږ هم ځان سره چې دی نو پخلي مخلي سیستم راوړی دی هغه به چې دی نو انشاءالله تاسو سره شریکو او دې سره یو بله خبره د خوشحالۍ دا هم ده ملګرو چې تاسو خو خبرې ترې زموږ اورئ دلته نه تاسو زموږ هغه ویډیو هم تقریبا وکته او تاسو به خوشحاله شوي هم یې او بله ویډیو که به انشاءالله تاسو سره زه چې کوم ملګري موږ سره راغلي دي هغې رباب راوړی دی منګی راوړی ځان سره تبلی راوړی ده هارمونیم یې راوړی دی نو دغه به انشاءالله تاسو سره شریکو نو قدرمنو تاسو به یقینا چې نه محظوظ شوي یې لږ راونږدې شه تاسو ټول ملګري چې ملګري پکې ټول ښکاري چې که نه په دې ویډیو کې چې به پته ولګي شمشیر لاله ته هم لږ راشه رانږدې شه چې دا ملګري هم موږ سره راغلي وو دوی هم ډېر زیات کړاو موږ سره وکړو دلته کې او دوی موږ سره دا سفر شریک کړو دلته کې چې دا کوم دا دی په دغه باندې په تعاون باندې دی په مرسته باندې دلته کې زه ورسېدم او دا زما دپاره اعزاز دی او دې علاقې دپاره هم اعزاز دی څنګه چې دې خبره کوي چې د میډیا زه واحد کس یم په ړومبي ځله باندې پورې ټول عمر کې زه رالم دلته مې تاسو سره دا ویډیو شریکه کړه دلته نه د باغونو نه چې دا د مابڼ ډېره ټاپ دی بالکل اخري او دلته کې اوس روډ را روان دی باقاعده په هغې باندې کار شروع دی موجوده حکومت هغې باندې کار شروع کړی دی او هغې له فنډ هم مختص کړی دی او زه چې په لاره باندې راتلم نو ځای په ځای پکې کار شروع هم و سړک پکې را روان دی بیا به دلته باقاعده یو پکنیک پوینټ وي دا به ډېر زبردست وي یو طرف ته مره ثوابۍ نه خلک راځي د اوتلې نه په دغه شاته لار باندې چې کوم دا ثوابۍ دې وخت کې موږ ته ښکاري نو د هغې په لار باندې به راځي او دغه شان به د بونیر خلک هم راځي د سوات نه هم راځي او دې ځای نه به محظوظ کېږي او دا ستاسو لپاره ناشنا خبره ده چې دا ځای هېڅ چا نه دی کور کړی دا ما کور کړ او دلته کې دې وخت کې 4 ضلعې ما تاسو سره میلاو کړئ یو طرف ته ثوابۍ بل طرف ته هریپور بل طرف ته کالاډاکا او چې کوم ځای کې موږ ولاړ یو دا دی بونیر نو یقینا چې 4 ضلعو سیل تاسو باندې ما په یو ویډیو کې وکړو یقینا چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي ستاسو ډېره زیاته مننه او شکر